پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب. سنګروال صاحب ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. سنګروال صاحب داسې راپورونه خپاره شوي چې د پاکستان دفاع وزیر او د پاکستان د استخباراتو کوم رئیس چې ده هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان ویزه ترلاسه کړي. فکر کوئ چې اوس هغه وخت را رسېدلی چې باید پاکستان په خپل پالیسۍ باندې د سره غور وکړي، د سره فکر وکړي او تعیین کړي چې له افغانستان سره کوم نوع سیاست دوی کول غواړي؟ بله، نه کله هم نه پاکستان دا فکر نه کوي چې د افغانستان په تړاو باندې خپله پالیسي واړوي. دوی د افغانستان په اړه باندې یوه اوږدمهاله ستراتیژي لري او د همغې اوږدمهالې ستراتیژي په رڼا کې د افغانستان په وړاندې چلند کوي. دا چې په لنډمهاله توګه دوی کومه خبره کوي دا فقط د سیاست یو بل لوری دی. دوی غواړي خپله سیاسي لوبه بدله کړي. که چېرته دوی رښتیا په رښتینې توګه غواړي او غواړي چې افغانستان ته راسي، دوی باید په لومړي سر کې هغه هوایي برید چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او دوی په کابل باندې برید وکړو او بېګناه خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، ځاني او مالي تاوانونه یې خلکو ته واړول چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف یو ناسم عمل و. اول باید د دې معذرت وغواړي او د افغانستان له خلکو نه له اسلامي امارات نه بخښنه وغواړي او دا ومني چې د یوه ډېره لویه تېروتنه کړې ده. نو بیا به پس د هغې سړی دا ومني چې د دوی سره د خبرو کولو جواز شته که نه. نو دوی له یوې خوا وار کوي او له بلې خوا لاسونه شاته نیسي. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا اوس دستي چې د ویزو غوښتنه کړې د اسلامي امارات له استازي نه چې په اسلام آباد کې سفارت لري، هغه یې دې دپاره ده چې دوی غواړي چې اوس یو جهان ته داسې وښیي چې ګوره موږ خو نو اینه سوله غواړو، سره د هغې چې جنګ و اینه موږ بیا هم سولې ته غواړو. دا د اسلامي امارات ډېره ښه پالیسي ده او د همدغې ډیپلوماتیکې پالیسي په رڼا کې ښه خبره دا دی چې ملګري ملتونو ته دا په ډاګه کې او ووایي چې پاکستان باید لومړی له افغان حکومت نه د افغانستان له خلکو نه بخښنه وغواړي او دا لومړی ځل نه دی. دا په وار وار باندې دوی هم هوایي بریدونه په افغانستان باندې کړي او هم ځمکني بریدونه او هم د نړۍ په هر سټیج باندې تاسو ته معلوم دی، له امریکا له واشنګټن راواخله تر مونیخه، له مونیخه راواخله تر ملګرو ملتو، له ملګرو ملتو نه راواخله تر شانګهای پورې او نورې لویې وړې ناستې په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه چې رامنځته شوي دوی په افغانستان باندې تور پورې کړی، طالبان یې طرحه ګل بللي او دا یې ویلي چې اسلامي امارات په خپل هیواد کې تروریستان ساتي او دا چې تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې واقعیتونو وښودله چې تروریستان یعنې د داعش ډله په خپله کراچۍ کې ده، د غوالته یو مشر ووژل شو. نو په دې اساس باندې اوس دوی غواړي چې خپل تور مخ سپین کړي. دا ډېره ښه پالیسي ده چې اسلامي امارات دوی ته د ویزو اجازه ورنه کړه. بله سنګروال صاحب، د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي چې که ضرورت وي نو غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوربند رامنځته کړي. فکر کوئ چې د ټرمپ دغه څرګندونې په ټوله کې د دې په معنا دي چې په رښتیا هم اوس مهال په افغانستان کې یو خپلواکه نظام رامنځته شوی چې حتی ښاغلی ټرمپ وایي چې که ضرورت وي نو زه مذاکرات ته تیار یم ورسره چې دوی د پاکستاني لوري سره یا پاکستاني لوری د افغان لوري سره خبرې اترې وکړي؟ ښه، د ټرمپ خبرې خو به وګورو چې په واقعیت کې او په عمل کې څه کېږي. خو ټرمپ اوس ډېر کوشش کوي او داسې سیمې ته او نړۍ ته ښیي چې د په څو ځایو کې سوله راوستې چې اوس دستي دی د فلسطین او د اسرائیلو په سوله کې بوخت دی او په هغه اړه تاسو ته معلوم دی چې یو شل فقریزه پلان یې هم وړاندې کړی دی. اول ته د اوربند دپاره لارې چارې هم لټولي، د بندیانو تبادله هم روانه ده. ښه، دا یو پرمختګ دی. خدای دې وکړي چې ټرمپ په دې اړه هغه واقعیتونه چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ موجود دي هغه حقیقتونه درک کړي. هغه په دې معنا چې کومې ستونزې چې پاکستان د افغانستان په وړاندې رامنځته کړي دي دا باید پاکستان
دا تعهد واخیستل سي چې په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت په وړاندې د اسلامي امارت په وړاندې د دغه ستر تاریخي هیواد په وړاندې نور دغه ډول بې باکانه سیاسي لوبه نه کوي او په صداقت او په واقعیت باندې هغه تروریستان چې په پاکستان کې دي یا د داعش مشران دي هغه باید افغانستان ته د هغو مشران وسپاري او یا هلته ورته جزا ورکړي بیا ولې نه چې هغه کومې غوښتنې چې د افغانستان حکومت لري هغه باید ټرمپ درک کړي ویې مني بیا پس د هغې د سولې خبره خو ښه ده موږ افغانان همیشه د سولې دپاره ځکه موږ د جنګ قرباني جنګ نه غواړو سوله غواړو که چېرته ابرومندانه سوله وي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې وي ولې نه په دواړو سترګو موږ هم د ټرمپ په څېر نور څوک غواړي چې په افغانستان کې ابرومندانه سولې دپاره ژمنه وکړي موږ ورسره یو. صحیح سنگروال صاحب اوس مهال خلکو د پاکستان پر ضد باندې لاریونونه کړي دي د دې ترڅنګ خلکو ستاینه کړې د اسلامي امارت د ځواکونو کومه بریا چې وه فکر کوئ چې اوس مهال ملت حکومت ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوی دی؟ ولې له بده مرغه تاسې پوهېږئ چې د افغانستان په تاریخ کې کله هم داسې نه دي سوي چې پاکستان دې په افغانستان باندې هوایي بریدونه کړي وي. د مغولګۍ نه وروسته تاسې ولیدل چې په مغولګۍ کې چې کوم برید پاکستانیانو وکړ سخته جزا یې ولیده ولې له هغې نه وروسته کله هم هوایي بریدونه د پاکستان لخوا په افغانستان نه وو سوي خو بل هر خارجي هیواد له انګریزانو نه راواخله تر روسانو نه راواخله تر امریکا او ناټو پورې کله چې چا په افغانستان باندې هوایي بریدونه کړي جزا یې لیدلې ده. پاکستان هم یو ځل وازمېیله چې او د افغانانو هغه شهامت ورته معلوم سو نو ځکه خو اوس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان پر ضد باندې لاریونونه سوي او د اسلامي امارت نه ملاتړ کوي چې رښتیا خپل کساتو انتقام یې واخیست نو بیا هم که چېرته پاکستان دغه ډول برید وکړي نو زه فکر کوم بیا به هم د سخت بدلون سره مخ شي. دی تقریبا څو کاله دمخه په خوست باندې برید وکړو بیا یې وروسته بیا وکړو اول ته بې ګناه بې وزله بې دفاع ماشومان او زاړه سپینګیري ملکي خلک یې ووژل ولې دی دا فکر کوو چې موږ به همیشه نور دا ډول بریدونه کوو خو کله چې وروستی غبرګون یې ولید زه فکر کوم پاکستان اوس په دې باندې پوه سو چې افغانستان پرونی افغانستان نه دی دلته یو ثبات موجود دی دلته یو سیاسي او پوځي واکمنۍ شتون لري نو بیا به کله هم زړه نه کړي نو د افغانستان خلکو په ځای خپل ملاتړ اعلان کړی دی او باید دغه ډول ملاتړ ته ادامه ورکړي او اسلامي امارت هم نور هیڅ خارجي هیواد ته په سر کې پاکستان ته دې حق ورنه کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې سیاسي او پوځي مداخله وکړي. صحیح سنگروال صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس خو پاکستان برید وکړو اسلامي امارت هم ځواب ورته ورکړو وروسته له دې به څه کیږي وروسته له دې به تعامل کیږي وروسته له دې به اړیکې رغیږي وروسته له دې به یو غټ تغییر او تبدیل په ټوله کې راځي که نه په همغه پخوا شکل به هر څه روان وي؟ دا به د پاکستان پورې ډېر اړه ولري چې پاکستان څه غواړي. پاکستان خو تقریبا دغه نیمه پیړۍ تاسو ته معلومه دی چې په بیلابیلو پلمو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کړې ده خو د تیرو تجربو له مخې افغانان اوس هوښیار سوي دي. افغانان پاکستان ډېر ښه پیژني او د پاکستان چارواکي پیژني کومې څرګندونې چې په وروستیو کې د دې چارواکي وکړې لکه د مخه مې چې تاسو ته عرض وکړو په بیلابیلو سټیجونو کې که بیا دغه ډول عمل ته لاس پورې کړي نو د افغانانو غبرګون او یا د اسلامي امارت غبرګون به مغسې وي. نورې باید دا خبرې پرېږدي چې د داعش مشران په افغانستان کې دي او د نورولي په نوم باندې د نورولي مسجد په نوم باندې افغانستان بمبار کړ کابل یې بمبار کړ او هغه غږ پورته کړ وویلې چې زه په پښتونخوا کې یم او خپل مجاهدینو ته وویلې چې د پاکستان د مظالمو په وړاندې باندې پاڅون وکړي. نو ګوره دا حقیقت څرګند شو. دا ډول نور حقیقتونه هم موجود دي دا چې کشمیر کې کشمیریان پاڅون کوي دا چې په پښتونخوا کې پښتانه پاڅون کوي یا ټي ټي پي پاڅون کوي او یا په بلوچستان کې بلوچان پاڅون کوي دا د هغو حق دی دا د هغو خپله غوښتنه ده له پاکستان نه د پاکستان د حکومت له ظلمونو نه غوښتنه کوي چې نور دا ظلم ته د پای ټکی کېږدي. دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده دا د افغانستان پورې نه تړي
او که چیرته دوی غواړي په دې پلمه بیا په افغانستان باندې برید وکړي په افغانستان تیری وکړي بیا به همدغسې جواب وګوري لکه چې ویلي ده بله د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی شهسوار سنګروال صاحب په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندو یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ له تاسو هم ډېره مننه راته روغ و جوړ خوشحاله مهرباني بخیر اوسئ اوس هم د خبرونو دوام د پاکستان رژیم به د ځان لپاره یوه لویه کنده وکني او دا ډیره خواشینونکې او بدبختانه ده د افغانستان او پاکستان له جګړې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمي خلیلزاد دا څرګندونې ترسره کړي دي ورته مهال د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچونو د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی ښاغلي ټرمپ د نړیوالو شخړو د حل په برخه کې د خپلې تجربې په حواله ویلي چې دا به اتمه جګړه وي چې نوموړی د پای ته رسولو هڅه کوي په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بیجینګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وروستیو نښتو په اړه ژوره اندېښنه لري او له دواړو هیوادونو غوښتي چې د چین اتباع او پانګونه خوندي کړي